بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کم خلق چې په جایداد کې په وراثت کې خپل خور او لور لا حصہ نور کې وګونه د کولاو کې وادي وي. په دې حواله سره ملګری سوالوم کړل. دا سوالوم د دې سره ملتل جلته دی. دا سوال کوي چې زمونږ په علاقې کې په وزیرستان کې اکثر خلک خپل چې کوم لونوي یا خويندې وي هغه په پیسو باندې خرڅي او په هغه باندې بیا پیسې واخلي، په هغه باندې بیا گاډي اخلي، ځانه به کاروبارونه کوي. نو دوی چې دا عمل څنګه دی په اسلام کې؟ دا پیسې اغستل دغه شان دي، په هغه باندې کاروبار وغیرہ کول دا جایز یا ناجایز؟ او دغه شان دي په دې ضمن کې ظاهره خبره ده زمونږ د پښتنو په معاشره کې یو غټ ظلم کیږي چې هغه د خپل خور او خپل لور لا په جایداد کې په وراثت کې حصہ نور کول، په هغه باندې ظلم کول، داغو حصہ دباول، داغو حق دباول. په دې حواله سره ډیر خلک داسې چې په دې ظلم کې شریک دي. په قرآن مجید کې الله رب عزت واضح فرمایلی للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی لورلا او زویلا الله رب العزت په قرآن مجید کې حصہ متعین کړل چې زوی ته به دوه حصے ملاويږي او لور ته به یو حصہ ملاويږي په جایداد کې په وراثت. دا حصہ دا الله رب عزت خپل متعین کړل، لیکن منګ را لګو هغه د پلار د مرګ نه پس سوشي هغه ټول جایداد چې کوم دی هغه ځمن په خپل واخلي او قبضه به ولګي. میم زبر ما ټوله زبر یاد وساته د ډیر غټ جرم دی. په حدیث شریف کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي چې کوم انسان راولګي په وراثت کې د چا حصہ کټ کی نو قیامت پر باندې الله رب عزت داغه د جنت حصہ کټ، یعنی داس انسان جنت نشي. نو ول خپل د چن ټکو په خاطر د چن جایداد په خاطر ول خپل آخرت بربادول، ول خپل جنت چې کوم دی هغه په ځان باندې حرامول. داسې انسان لپاره الله رب نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي چې کوم کس په وراثت کې د چا حصہ کټ کی نو الله رب العزت د قیامت پر باندې دغه د جنت حصہ کټ، یعنی داسې انسان جنت نشي. دنیا د عارضی زندگی دا او ډیر خلک داسې لري زمونږ بری پښتنو چې هغه جایداد او دغه شانت مال او دولت جوړي د خلکو په سمو باندې قبضه لګیاوي او چې دا زما جایداد دی. یاد وساتئ د تاسو ټاله لپاره کوي د هغه روان نسل لپاره کوي چې سبب اړوستا سود نوم نه معلوم، تاسو نوم وته نه معلوم چې زمونږ کرنی کا پرنی کا تیر شو هغه زمونږ لپاره دار سکړي ول خپل اخرت برباد. هغه به تاسو په دعا کې یاد نه ساتي او دلته کې تاسو چې کوم دي قبضه لګوي ناجایز د خلکو حقونه دباوي، دا ډیر غټ جرم دی. یاد وساتئ دې حقوق العباد ویل کېږي. الله رب العزت خپل حق معاف کوي، مون روزه زکات حج نور دیگر چې کوم اعمال دي حقوق الله دا به الله عزت معاف کړي، لیکن حقوق العباد ګوره چې سو پورې هغه بنده نه معاف کړي چې کوم بنده ته حق د کړل ضایع کړل دباو کړل چې تر سو پورې غنه معاف کړي الله رب عزت نه معاف کړي. په یو حدیث شریف کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم انسان یو لیش زمکا د چانه قبضه کی د قیامت پر باندې دا یو لیش زمکا د وو زمکو پورې دا به د هغه انسان دی گردن ته دی مری تبا چول کیږي د سزا پته. پته غزمه کمانه بیا تاسو سکو چې دا غزمکا دا جایداد د پردې د حق چې دا تاسو دباو کوي هغه خلکو لپاره هغه روان نسل لپاره چې سبب تاسو ته سونم او تم نه معلوم په دعاو کې به خیال نه ساتي د هغه لپاره خپل د آخرت ولې برباد، خپل د دنیا او آخرت ولې برباد. نو د خبرې مقصد دغه چې زمونږ په معاشره کې پښتنو په معاشره کې لونو ته او خويندو ته حصہ نور کول کېږي دا ظلمن دا غټ ظلم دی. الظلم ظلمات یوم القیامه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي چې زما د امت مفلس څوک دی؟ صحابه فرمایي چې هغه کس چې چا سره مال او دولت نوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نه، بلکې هغه انسان چې د قیامت پر باندې براشي دغه سبب ډیر اعمال موز به روزي به زکات به حج به هر څه به کړی، لیکن د خلکو حقونه به دباو کړی. دومره اعمال به سره چې د غرونو مر به، لیکن د خلکو حقوق به دباو کړی، ظلم به کړی په خلکو باندې. نو یو راځي خپل حق به دی غواړي د دنیا کې نه به غوته او بیا چې نور به خلک راځي د دنیا کې نه به ختم شي دا هغه چې کوم ګناونه داغه پندو کې به د بسر باندې شي او د به جهنم تلاش شي. دې ته حقوق العباد ویل کېږي دا الله حضرت ګره نه معاف کوي. یاد وساتئ. او د هغې نه علاوه د ملګری دا سوال کړي چې زموږ په ځای کې خپل لونه خلک خرڅي په پیسو باندې دا غټ ظلم دی. دا تاسو د لونه چې کوم دي دا تاسو ملکیت نه لري چې تاسو خرڅ کړئ، بلکې هغه آزاد دی. او ډیر څه خلک داسري چې هغه دغه شان د خپل لونه خرڅ کړي، خپل خويندې خرڅي او داسې سړی نه ورکی
چې 70-80 کالو بوډا سړی و او پاغي باندې پیسې واخلي نو آیا دا ظلم نشو؟ دا خو مسلمانیت خو لري خبره ده، دا خو د انسانیت هم لري خبره ده چې انسان دومره وحشي درنده شي چې هغه رالګي خپل د زړه ټوکړه هغه رالګي بل چا د کوم پیسو باندې ورکه هغه پیسې بیالي، دا پیسې قطعا بالکل ناجیز او حرام دي، په دې باندې کاروبار کولم حرام دي او په کوم ځای کې دا عمل کیږي دا غزه علماء هم دا پکار ده چې په دې باندې आवाज اوچت او داسې چې کوم کارونه کیږي د شریعت خلاف په هغه باندې داغي لاسنیوي وشي مخنیوي وشي چې بای دا کار کیږي دا د شریعت خلاف دی، د اسلام خلاف دی چې اند کې تاسو خپل چې کوم خويند دي خپل لونه دي هغه تاسو خرڅوي، دا خو د بغیرتی انتها ده، دا خو یقیني طور پر دا چې کوم په دور جهالت کې به خلکو خپل لونه به هغه به زنده درګور کولې، زنده به خخولې، ژوندې به دفن کولې، نو دا خو خپل دلاسه او پیسو باندې دراولګي خپل لور خرڅ کی خپل خور خرڅ کی، نو د دین هغه بغیرتی وي، دا خو د بغیرتی انتها ده. نو دین اسلام دا موږ تاسو ته د حیا د غیرت درس راکړي، دا د هغې زندگی ده، دا چې تاسو لور را تاسو خور ده، دا د هغې زندگی ده، هغه آزاد پیدا شوې ده، دا د هغې حق جوړیږي چې هغه په داسې ځای کې هغه وعده وکړي چې هغه د هغې د خوښې ځای وي، هغه پسند وي، دا تاسو ته دا اختیار نه دی حاصل چې تاسو د هغې باندې زبردستي وکړئ او داسې ځای کې ورکړئ چې هغه د هغې خوښ نه وي او تاسو په هغې باندې بیا پیسې واخلئ، یقیني طور پر ظلم دی او الظلم ظلمات یوم القیامه. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا ظلم دا به د قیامت پر باندې د تیرو په شکل کې وي، نو ولې خپل آخرت بربادوي؟ الله رب عزت نبی علیه الصلاۃ والسلام موږ تاسو ته رالیږل دی او موږ تاسو ته لاره خوله، صحیح لارې خوله، غلط لارې خوله، د جنت لارې خوله، د جهنم لارې خوله، لیکن د هغې نه باوجود که چېرې موږ تاسو ته دومره ښکلی دین مذهب اسلام موږ تاسو ته الله رب عزت راکړلی زموږ ستاسو رهنمایي لپاره، د هغې نه باوجود په هغې باندې موږ عمل نه کوو، نو بیا یقیني طور پر د داسې انسان په هلاکت کې، د داسې انسان د دنیا او په آخرت په بربادي کې څه قسم شک شبه نشته. بهرحال دا یو څو خرابیانې دي زموږ د پښتنو په معاشره کې چې په دې حوالې سره ما ستاسو مخې ته خبرې وکړې او د شرعي چې کوم نقطه نظر هغه ما ستاسو مخې ته بیان کړو. امید کوم چې دا به مو په سمجھ کې راغلي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.